په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پر سر تفریحي پارک ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. دې ځای ته راغلي سیلانیان وایي د وزیر محمد اکبر خان غونډۍ د تفریح کولو لپاره ځکه یو ښه ځای دی چې د کابل په زړه کې موقعیت لري او له دې ځایه د کابل ښار ډیری برخې ښکلې ښکاري. دوی وایي موږ دلته له خپلو ملګرو او دوستانو سره د تفریح کولو، انځور اخیستلو او چای څښلو لپاره راځو چې دا ځای ښه هوا او آرامه چاپیریال لري. پیشم اومده بودیم دا دیگه تفاهم میرفتیم. مخکې هم راغلی وو، نورو غونډیو ته هم تللي وو، داسې د لغمان، قرغې او باغ بابر طرف ته. او نن باید له نیکه مرغه ووایم چې زموږ حاجي لالا له بهرني هیواد څخه میلمه راغلی دی، نو په همدې خاطر نن ورسره دلته راغلو. دې غونډۍ ته اوس ډیر خلک راځي ځکه دا ځای ډیره ښه هوا لري، ښه تازه ګلان پکې شنه شوي دي او یو آرامه چاپیریال لري، نو ځکه ورته ډیر سیلانیان هم راځي. مرا لوګر ولایت نه راغلو، نو لومړی ځل هم دلته راغلي یو منظرې لپاره. ډېر ښه بیروبار ده، ډېر ښه خوند کوي، نو ډېره ښایسته هوا ده، ښایسته ځای ده. مخکې هم راغلي وو خو د مخکې نه اوس بهتره دی ځکه ماحول یې ډېر ښایسته شوی دی. زه جمهوریت وخت کې هم راغلی وم، اوس بیا راغلی یم. زما سره میلمانه دي ملګري مې چې هغوی کې یو دانه د لندن نه راغلی و، نو هغې غوښتنه وکړله چې ځو وزیر اکبر خان تپې ته، بیرغ یې چې زړه ول هغې ځای ته ځو. نو د هغې په غوښتنې سره دلته راغلي یو، سیاحت ته چکر وهلو ته راغلي یاستو. د وزیر محمد اکبر خان غونډۍ ته ډیری انځور اخیستونکي د دې لپاره راځي چې د سیلانیانو ښه او مسلکي انځورونه واخلي. عبدالجمیل یو له هغو انځور اخیستونکو څخه یو دی چې کلونه کېږي دلته د سیلانیانو انځورونه اخلي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. بیروبار دیگه حالا فعلا وقدر نیست. بعد از اوس مهال لا دومره زیات خلک نه دي راغلي. د ورځې له 3 بجو وروسته دلته ډیر سیلانیان راځي. زموږ کار هم کله 200 کله هم 300 او کله هم 500 وي، بس له دې څخه زیات نه وي. موږ په کور کې 7 تنه یو، په همدې ګزاره کوو. که نه وي نو څه به وکړو؟ داسې خو نه کېږي چې په کور کې قرار کینو. حتی زما لپاره هم دا 200 افغانۍ هم ښې دي. نظر دې ته چې په کور کې بیکاره ناست یم. غوښتنه مې دا ده چې خلک بیکاره نه وي، دوی ته د کار زمینه برابره شي. که چیرته مو په هیواد کې کار وي نو هیڅکله به څوک بهرنیو هیوادونو ته په کار پسې لاړ نه شي. نو موږ په خپل وطن کې کار غواړو، همداسې امنیت او سوله غواړو. په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان غونډۍ سربیره نور هم ډیر تفریحي ځایونه شته دي، خو دا غونډۍ سیلانیان ځکه غوره کوي چې د ښار په زړه کې په لوړه سطحه موقعیت لري او د انځور اخیستلو لپاره یې ښه چاپیریال برابر کړی دی. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.